السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول دغه ویډیو ګورو. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې الله رب العالمین کله کله د یو فاجر نه هم د دین خدمت اخلي. په قطر کې نړیوال ورلد کپ فیفا ورلد کپ فوټبال روان ده، لیکن الله رب العالمین د قطریانو نه د دین څومره لوی خدمت واخیست. قطریان د دین خدمت څومره په شوق باندې کوي. یو څو اسلامي کارنامې د قطر درته ښایم. اول د قطر حکومت د هر سټډیم نه شاوخوا ګیر چاپیر د شیشو مختلف جماعتونه مساجد جوړ کړي دي، دیوالونه یې د شیشو دي او مسلمانان لګیا دي منځونه کوي. د څه دپاره دا جوماتونه د شیشو جوړ کړي؟ د دې دپاره چې خارجان او غربیان دا مسلمانان په حالت د منځونو باندې وګوري، نارینه و زنانه، او د اسلام اصلي جامه هغه عبادت ورته معلوم شي. د جوماتونو مخې ته زنانه مردانه مختلف قسم خلک ولاړي، حیران وي چې دا مسلمانان څه کوي، ترې متاثره سي او ورشي. دویم، د سټیډیم منځ کې په جماعت سره زبردست ښایسته قاریان منځونه ورکوي، مسلمانان منځونه کوي. دغه کفار خارجان او غربیان هغه ورته ګوري، متاثره سي، حیران شي. دریم، د ټولو سټیډیمونو نه بهر زنانه او مردانه په سرکونو باندې ناست دي مسلمانان، او دغه خارجي سیلانیانو ته زنانو ته تورې عبای و برقې ورغونځي، ورسره کجورې قهوې ورکوي، احترام یې کوي، اسلامي اخلاق او اسلامي اعمال عملا ورښیي. او غربي زنانه حیران دي، ورځي حجابونه اغوندي او حیران شي ځان ته چې دا څومره عجیب لباس ده، دا څومره خوندور لباس ده. سلفیان یې اخلي، د زنانو دغه اخلاقو نه متاثره شي، هغه حیران دي چې دغه مسلمانان څومره احترام کوي د دې سیلانیانو، څومره ښه اخلاق چلوي. په ټول قطر کې بورډونه غټ غټ بورډونه لګولي دي او په هغه باندې د قرآن او د رسول الله سلام مختلف احادیث لیکلي دي. هغه احادیث، هغه آیاتونه چې مسلمانان کفارو ته د نیکۍ او د اخلاقو پیغام ورکوي. د مثال په طور باندې دغه حدیث لیکلی: بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې خو زیری ورکوئ، خلک په نفرت کې مه اچوئ، خلکو ته اساني راولئ، سختي مه راولئ، آرام اوسیږئ، خوشحاله اوسیږئ، یو د بل احترام کوئ، یو د بل عزت کوئ. دغه اسلامي کارنامې لیکلي. په هر حال د قطر حکومت ته د الله اجر ورکړي. دغه ټول اسلامي کارنامې د دې دپاره کړي دي چې په غرب کې میډیا د مسلمانانو او د اسلام خلاف څومره تبلیغ کړی، دوی ته دا عملا وښیي چې اسلام د سختریزۍ دین نه ده، اسلام څوک په زوره نه مجبوروي چې مسلمان شي، اسلام د دهشت دین نه ده، اسلام د امن دین ده، اسلام د خوشحالۍ دین ده، اسلام د اکرام او د اخلاقو دین ده. او دې سره قطر د نبی علیه السلام هغه طریقه او دعوت تبلیغ ژوندی کړ.
عملا تبلیغ هم ورته کوي، عملی تبلیغ، قولا تبلیغ هم ورته کوي. مبلغین او تبلیغان لګیا دي د قطر د دې کارنامو له برکته سبحان الله په زرګونو خلکو اسلام راوړ او روان د اسلام راوړي. چا چې اسلام نه راوړی هغه متاثره دي، هغه ګوري هو دغه اسلام مونږ ته په غرب کې څومره بد تبلیغیږي، څومره بد تشریح کیږي، دا اسلام خو دغه اسلام سره هغه شان نه ده. په هر حال نو قطر حکومت ته د الله رب العالمین اجر ورکړي. د دین داسې خدمت یې وکړو، دین داسې زبردسته نمونه یې پیش کړله او پیش کوي یې. د مسلمانانو عزت یې اوچت کړو، د مسلمانانو او د دین او د اسلام نوم یې اوچت کړو او د دې له برکته ډېر خلک مسلمانان شول. الله رب العالمین د هر مسلمان ته توفیق ورکړي او دا د هر مسلمان وظیفه هم ده چې د دین نوم اوچت کړي، د اسلام نوم اوچت کړي، مسلمانان داسې اعمال وکړي چې کافران ترې متاثره سي او اسلام راوړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.